وای د خیال زنګو دا بسم الله الرحمن الرحیم. کتونکو څنګه چې تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، زمونږ همیشه له هم دا کوشش دی چې څوک هم زمونږ درونو خویندو مدد کوي، د بېوسه ناداره خلکو هیلپ کوي. که مونږ په خپله باندې څه نشو کوی نو دا یوه سعی کوو، دا یوه کوشش کوو چې دغه شان نوجوانان په سکرین باندې راولو. هم په دې بنا باندې په دې ټیم کې مونږ سره د اصلاحي تنظیم مشر و سربراه اسلم خان صاحب دوی موجود دي. د دوی چې کوم خدمات دي دا واقعي چې قابل رشک دي، قابل داد دي. هم په دې حوالې سره دوی سره یو څو خبرې کوو، موږ سره اوسئ. د ټول ناول خو اسلم خان صاحب موږ ستاسو ډېر زیات مشکور یو، بلکې د دې ټولو سپین روبو څومره چې هم دلته موجود دي د دې ټولو ډېر زیات مشکور یو. بالخصوص تاسو ډېره شکریه ادا کوو چې تاسو موږ ته خپل قیمتي ټایم راکړو. بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو هم ډېره مننه چې تاسو دونه قیمتي وخت موږ له راکړو. اسلم خان صاحب دا راته ووایه تر اوسه پورې تاسو څومره پیکیجز تقسیم کړي دي او هر یو پیکیج چې دی په څومره فیملیز باندې په څومره خاندانو باندې مشتمل و؟ رور مې دا خو داسې دی چې موږ په ړومبي پیکیج باندې چې کوم یو زموږ ښه رور هغه موږ سره امداد کړی و د 450 واده کړی وه، بیا 450 کوره موږ له وکړه. په دویم ځل باندې موږ تقریبا 120 کوره کړي دي، ورپسې بیا چې دی 200 کوره شوي دي. نو موږ سره لیسټونه شته دی، باقاعده موږ د شپې راشن تقسیم کړی دی، خو نومونه هم لیکلي دي او د دې مطابق موږ راشن ورکړی دی. دا راته ووایي چې رمضان مبارک را روان دی، په فیوچر کې ستاسو پلانینګ شته د علاقې دپاره، څه ریزرو فنډ در سره شته د مزید پیکیجز ورکولو دپاره؟ څنګه چې موږ ته معلومه ده چې تاسو په علاقه احمد آباد کې راشن پیکیجز تقسیم کړي دي، یا واحد ګړی، مسلم آباد، شیخانو کلي، د نورو علاقو دپاره هم څه پلانینګ، څه منصوبندي شته که نه؟ رور مې موږ خو په دغه دویم پیکیج کې چې دی هم مسلم آباد کې هم خلک کړي دي او واحد ګړی کې هم څه ناڅه کورونه مونږ کړي چې کوم مستحق دي د ملګرو ټارګېټ کړي دي، هغه موږ ته ښولي دي، هغې له موږ چې دی راشن ور رسولی دی. اوس انشاءالله دا دویمه مرحله داسې ده چې موږ سره یو څو ملګرو څه منلي دي او کوشش موږ دا کوو چې موږ سره د NGOs والا یا داسې نور زکات خیرات چې څوک ورکوي او موږ سره رابطه وکړي نو انشاءالله دلته به مستحق خلکو ته موږ ورکوو. ولې چې دلته د مسلم آباد خلک ډېر بې انتهایي غریبانان دي او ډېر غریب خلک پکې پراته دي. داسې واحد ګاډی کې چې د ډېر د رشکو والا، ټکسیانو والا، د ګاډو والا دي، هغوی دا یوه نیمه میاشت یوه میاشت وشوه چې هغوی په کورونو دي. نو زموږ کوشش دا دی چې دې ته څه ناڅه زموږ د اړخ نه څه امداد وشي. کتونکو د دوی دا کار چې کوم دی، د دوی دا خدمات چې دي، ما چې څنګه وختي ذکر وکړو چې دا واقعي قابل رشک دی، قابل داد دی چې دوی چې دا کوم کار کوي دا د انسانیت خدمت دی. په دې مد کې دا یو عظیم اقدام دی او دوی سره په دې مړلو تړلو کې، په دې سیو کې دا مشران حضرات تاسو ته په سکرین باندې ښکاري، دوی مو سره کوشش کوي. اسلم خان صاحب دا راته ووایه چې ستاسو د راشن د ورکړې کوم پراسس دی، طریقه کار، دې باره کې راته څه ووایي چې څه طریقې سره تاسو دا معلوموئ چې دا مستحق دی، دا غیر مستحق دی؟ نن سبا رور مې داسې دی چې دا کم خلک چې راشن ورکوي، راشن د 1000 یا 200 وي او د هغې عزت چې دی هغه په تصویرانو په ویډیو باندې واخلي، د هغې د بچو د نسو دپاره هغه پیغور جوړي. یو سړی به سپینه جامه کې وي، هغه به د شرمه نه غږ نشي کولی. نو د دې لحاظه موږ د ملګرو دا دغه کړی چې په هره کوڅه کې موږ ګرځېدلي یو چې کم مستحق خلک دي نو به د سکرین باندې زه دې ملګرو ته ښودی شم چې دا موږ نومونه لیکو. بیا د شپې چې دی هغې مطابق نمبر یې م راسره او اکثر ورته ور ووښو، د شپې د 11 نه تر 4 بجو پورې موږ دا تقسیمو. تاسو تپوس وکړو خو چونکې دا خبره خو د کولو نه وه، نو داسې دی چې دې کلي کې مهاجر پاکستانی، نو موږ دا نه دي کتلي چې دا افغانی دی، دا پاکستانی دی یا پنجابی دی، موږ پکې راشن تقسیم کړی دی. ولې چې انسانیت چې دی انسانیت وي، انساني همدردۍ په بیس باندې. دا راته ووایي د خپل ضمیر نه مطمئن یې په دې کار باندې؟ شکر الحمدلله. ما ته ډېر ملګري وایي چې یاره دا خو ته سوال کې، نو زه به دې باندې ډېر زیات خوشحاله یم. زه د خپل د علاقې دپاره، د غریب ورور دپاره چې بل ته سوال کوم، دې باندې زه بدي نه ښکارم. خبرې راغونډو په اخره کې زموږ کتونکي چې دي دوی له به څه پیغام ورکوئ، څه میسیج به ورکوئ؟
مونږ خو بار بار دا خبره کوو چې کو د چا زکات وي خیرات وي یا کوم انجیوز وي او مونږ سره رابطه وکړه او زمونږ د علاقې سره څه ناسه امداد وکړو نو دا چې چا مونږ سره کړي خدای دې د دې خیراتونه قبول کړي زکات ته خدای قبول کړي او باقي مونږ سره کو چا امداد وکړو نو دا غریب خلک دي نو مونږ به دلته ان شاء الله په صحیح طریقه په صحیح حقدارو باندې سپارو چې د دوی دا کار چې دی دا نهایتي بهترین اهم او دوی د توصیف او وصف د پاره ما سره داسې وایي چې د الفاظو تنګي به راشي خو عبدالرحمن بابا فرمایي خده خده د دنیا چې تو خده د غبا خده خده د دنیا چې تو خده د غبا چې فقیر لري ورکی فقیر سر شي په دعا زه پې نورې خبرې کول نه غواړم تاسو خو پوهه خلک وئ ستاسو ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ ته خپل قیمتي ټایم نه څه ټایم راکړو ډیره مهرباني زه ستاسو هم شکریه ادا کوم د دې ملګرو